ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتيکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د لسم ټولګي اووم درس ته. په دې درس کې مو تاسې د پاکیمانده قضیه وویله. هغه مو په دې ډول وویله که چېرته د فی ایکس یو پولینوم په ایکس منفي ای باندې وویشو او هغه کیو ایکس پر راورسیږي، یعنی خارجي قسمت یې سي کیو ایکس پر راورسیږي او آر د هغو باقي پاتې سي، آر یې باقي پاتې سي. نو د آر د پیدا کولو لپاره آر مساوي کېږي. لومړی ایکس منفي ای له صفر سره مساوي کوو، ایکس منفي ای مساوي کوو په صفر باندې، نو ایکس مساوي ده له ای سره، نو ای راخو او په دغه پولینوم کې وضع کوو. نو دا د آر قیمت یا باقي مانده قیمت چې ده دا عبارت له فی ای څخه ده. مثال یو مثال ور باندې حل کوو. مثال یو د ایکس مکعب مثبت 4 ایکس مربع منفي 3 ایکس او جمع 2 غواړم چې دا تقسیم کړم په ایکس منفي 2 باندې. د دغه که چېرته په ایکس منفي 2 باندې وویشل سي، د دغه باقي مانده به څو وي؟ د باقي مانده د پیدا کولو لپاره لومړی ایکس منفي 2 له صفر سره مساوي کوو. ایکس منفي 2 مساوي ده په صفر، نو ایکس مساوي ده له 2 سره. د ایکس قیمت 2 ده. دا 2 راخو په دغه پولینوم کې وضع کوو. هر څو قیمت چې لاسته راکړ هماغه د پولینوم باقي مانده ده. نو دا مساوي ده له 2 په توان 3 جمع 4 واري 2 په توان 2 منفي 3 واري 2 او جمع 2. دا مساوي 2 په توان 3 8 2 په توان 2 4 2 واري 4 واري 4 14 منفي 2 واري 3 شپږ او جمع 2. دا مساوي ده په 8 او 14 دا یې 24 منفي 14 18 او 2 دا یې 0. نو د دغه قیمت څرنګه چې 0 راوتل، نو وایو که چېرته ایکس مکعب جمع 4 ایکس مربع منفي 3 ایکس جمع 2 په ایکس منفي 2 باندې وویشل سي، نو باقي مانده به یې 0 وي. نن د همدغه درس ته ورته درس ته د فیکټور یوه قضیه ده، د فیکټور قضیه ده او د هغې معکوسه قضیه ده چې د کتاب په 13مه صفحه کې شتون لري. دا د فیکټور قضیه څنګه ده؟ فیکټور یایي که چېرته د فی ایکس یو پولینوم د فی ایکس پولینوم دا په ایکس منفي ای باندې وویشل سي او باقي مانده یعنی آر یې مساوي په صفر سي، نو ایکس منفي ای سي ده د فی ایکس یو فیکټور ده. او د دغه معکوسه قضیه ده هغه څنګه ده؟ هغه داسې ده که چېرته فی ایکس په ایکس منفي ای باندې وویشل سي او باقي مانده یې صفر سي، نو ایکس مساوي ای د دغه فی ایکس یو جذر ده. د فی ایکس پولینوم یا فادې یو جذر ده. راځو مثال غواړم چې 3 ایکس مربع منفي 4 ایکس او جمع 1 غواړم چې دا تقسیم کړم په ایکس منفي 1 باندې. اوس داسې وایو چې ایکس منفي 1 آیا د دغه افادې یو فیکټور او ایکس مساوي له یو سره یو جذر ده او که نه ده؟ نو لومړی دا راخو ایکس منفي 1 مساوي کوو یې په صفر باندې، نو ایکس مساوي ده له 1 سره. اوس څه کوو؟ د باقي مانده د پیدا کولو لپاره دا یو په دې پولینوم کې وضع کوو. نو دا به چې 3 واري 1 مربع منفي 4 واري 1 او جمع 1. دا مساوي ده 1 واري 3 هغه 3 منفي 1 واري 4 هغه 4 او جمع 1. 3 او 1 دا به چې 4 منفي 4 مساوي ده په صفر باندې. څرنګه چې باقي مانده صفر سو، نو ایکس منفي 1 د 3 ایکس مربع منفي 4 ایکس جمع 1 یو فیکټور ده او ایکس مساوي 1 د همدغه افادې یو جذر ده. او که باقي مانده صفر نسو، نو نه یې فیکټور او نه هم جذر ده. راځو دوهم مثال ته. دوهم مثال یې په دې ډول ده. غواړم ایکس مربع منفي 5 ایکس او جمع 6 دا تقسیم کړم
تقسیم کم په x او منفي 2 باندې. آیا د دغه افادې x منفي 2 یو فکټور ده او که x منفي 2 یو فکټور نه ده؟ د دې لپاره موږ تاسې باقی مانده پیدا کوو. که باقی مانده صفر سو یو فکټور ده او که باقی مانده صفر نه سو فکټور کېدلی نشي. نو د باقی مانده د قضیې په مرسته باندې لومړی دا فکټور په صفر باندې مساوي کوو. x منفي 2 مساوي کوو په صفر. نو x مساوي ده له 2 سره. x مساوي ده له 2 سره. دا دوه راخو په دغه افاده کې وضع کوو تر څو چې باقی مانده پیدا سي. نو دا به سي 2 پر 2 منفي 15 ضرب 2 او جمع 6 دا مساوي ده 2 پر 2 4 منفي 2 واري 15 لس او جمع 6 4 او 6 لس منفي لس مساوي ده په صفر باندې. څرنګه چې باقی مانده صفر سو نو x منفي 2 یو فکټور او x مساوي 2 یو جذر ده. دا ځل یو بل مثال ته متوجه سي چې دا ځل نه فکټور او نه هم جذر ده. واړمه د x مکعب مثبت 6 x مربع منفي x او جمع 1 دا افاده وویشم په x منفي 1 باندې. آیا د دغه افادې x منفي 1 یو فکټور ده او که یو فکټور نه ده؟ نو دې لپاره لومړی باقی مانده پیدا کوو. x منفي 1 مساوي کوو په صفر باندې. نو x مساوي کېږي له 1 سره. یو راخو په دغه افاده کې وضع کوو تر څو چې باقی مانده پیدا سي. نو باقی مانده مساوي کېږي 1 پر 3 جمع 6 واري 1 پر 2 منفي 7 ضرب 1 او جمع 1 دا مساوي ده 1 پر 1 جمع 1 واري 6 هغه 6 منفي 1 واري 7 هغه او جمع 1 او 7 و منفي 0 0 او 1 څرنګه چې باقی مانده 1 سو یعنی 0 نه سو نو x منفي 1 دغه افادې فکټور نه ده او x مساوي 1 دغه افادې کوم جذر نه ده. همداشان په دې کې نور سوالونه په دې ډول جوړیږي. مثال د کتاب راخو واړو د کتاب د 14 صفحې مثال حل کړو. هغه مثال په دې ډول ده. د فی ایکس یو پولینوم راکول شوی ده. دا پولینوم په دې ډول ده 2x په 4 منفي 3x په 3 منفي x منفي 2k دا تقسیم شوی ده په x منفي 1 باندې. ای وای د k په کوم قیمت باندې x منفي 1 د دغه افادې یو فکټور او x مساوي 1 د دغه افادې یو جذر ده. نو لومړی باقی مانده پیدا کوو او هغه له صفر سره مساوي کوو. د k قیمت پیدا کوو. نو x منفي 1 مساوي کوو په صفر باندې. x مساوي کېږي له 1 سره. دا واړو اوس په دغه افاده کې وضع کړو تر څو باقی مانده پیدا کړو. څرنګه چې یو څه کې وضع کړو دا به سي 2 ضرب 1 پر 4 منفي 3 ضرب 1 پر 3 منفي 1 او منفي 2k دا مساوي ده. د سوال په دې ډول راکول شوی په کوم قیمت باندې یو فکټور ده. نو کله چې یو فکټور و نو باقی مانده باید مساوي له صفر سره سي ځکه چې دا یو فکټور او x مساوي یو جذر ده. نو 1 پر 4 1 واري 2 هغه 2 منفي 1 پر 3 1 واري 3 هغه 3 منفي د x قیمت څه ده 1 منفي 1 او منفي 2k دا مساوي ده په صفر باندې. 2 منفي 3 دا منفي 1 منفي 1 او منفي 1 دا منفي 2 او منفي 2k مساوي ده په صفر. دواړه خوا ورته 2 ورجمع کوو نو منفي 2k به مساوي سي له مثبت 2 سره. په منفي 2 باندې دواړه خواوې ویشو. په منفي 2 باندې دواړه خواوې ویشو. منفي 2 او منفي 2 خلاصېږي نو k مساوي کېږي 2 تقسیم په منفي 2 باندې منفي 1 نو k مساوي ده له منفي 1 سره. نو د k مساوي منفي 1 په قیمت لرلو سره x منفي 1 د 2x په 4 منفي 3x مکعب منفي x او منفي 2k یو فکټور او x مساوي یو جذر ده. د میزان لپاره راځو دا سوال میزان کوو. رښتیا هم که چېرته د k قیمت
منفي یو سي دا افاده د دغه x منفي یو د دې افادې یو فکټور دا او که یو فکټور نه ده نو څنګه چې د کا قیمت مساوي له منفي یو سره ده او د x قیمت مثبت یو ده په افاده کې وضع کوو که په دغو دواړو قیمتونو افادې باقي مانده صفر سو نو رښتیا هم x منفي یو فکټور ده او که چېرته صفر نه سو x منفي یو فکټور نه ده نو راځو r پیدا کوو دا به سي 2 ضرب دی د x قیمت یو ده یو پر تواندې 4 منفي 3 ضرب دی یو پر تواندې 3 منفي یو او منفي 2 ضرب دی د کا قیمت منفي یو ده دا مساوي ده یو پر تواندې 4 یو واري 2 هغه 2 منفي یو پر تواندې 3 یو واري 3 هغه 3 منفي یو منفي ضرب منفي مثبت یو واري 2 هغه 2 مثبت عددونه ځان ته او منفي عددونه ځان ته جمع کوو منفي مثبت 2 او مثبت 2 دا یې مثبت 4 منفي یو او منفي 3 دا یې منفي 4 له 4 چې 4 لاړ شي صفر یعنې باقي مانده یې صفر سوه نو x منفي یو د دغه افادې یو فکټور او x مساوي یو یې یو جذر ده راځو دوهم مثال ته په همدې ډول باندې یو دوهم مثال ده دوهم مثال یې په دې ډول راکول سوی ده ای تاسو معلوم کړئ چې x مکعب منفي شپږ x مربع مثبت 11 x منفي شپږ که چېرته تقسیم سي په x منفي 2 باندې نو x منفي 2 د همدغه افادې یو فکټور ده او که نه ده تاسو معلوم کړئ نو د دغه د معلومولو لپاره موږ باقي مانده پیدا کوو که باقي مانده صفر سو نو رښتیا هم یو فکټور ده او که باقي مانده صفر نه سو نو یو فکټور نه ده د دې لپاره چې معلومه کړو نو x منفي 2 مساوي کوو په صفر باندې x مساوي کېږي له 2 سره دوه غواړو په دغه افاده کې به یې وضع کړو نو r به مساوي سي له 2 په تواندې 3 منفي شپږ ضرب د 2 په تواندې 2 او جمع 11 ضرب 2 او منفي شپږ دا مساوي 2 په تواندې 3 8 منفي 2 په تواندې 2 4 4 واري شپږ 4 او جمع 2 واري 11 22 او منفي شپږ 8 او 22 دا مساوي ده 10 منفي 4 او منفي شپږ 10 منفي 10 صفر څرنګه چې باقي مانده صفر سو نو x منفي 2 د x مکعب منفي شپږ x مربع جمع 11 x او منفي شپږ یو فکټور ده او همداشان کله چې فکټور سو نو معکوسه قضیه x مساوي 2 رښتیا هم یو جذر ده د دې لپاره چې نور هم تاسو په دې درس باندې ښه پوه سئ د کتاب د 14 صفحې تمرین په خپلو کتابچو کې حل کړئ